ټاکنو کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړه، ابتدایي پایلې ولس ته وښودې، دوی خپل اعلان وکړ، دولت ساز ټیم یې ګټونکی اعلان کړ. د شکایتو کمیسیون هم باید خپل ارزیابي او څېړنه کړې وای د دې په مورد چې هغه شکایتونه چې دوی ته شوي وو چې هغه سپین کړي. دوی هم خپلې ارزیابیانې تر یو حده وکړې او آخر ته رسیدلی دي او څو ورځو کې به دوی خپلې پایلې اعلان کړي. حالا بررسی ها تمام شده؟ نو پایلې پاتې دي، پایلې باید اعلان کړي. زما په نظر په نهایي پایله هم چې اعلانیږي د ابتدایي پایل سره به ډېر تفاوت ونه لري، صرف دومره تفاوت به وي چې د دولت ساز ټیم د رایو فیصدي به یو څو فیصده پورته ځي. څومره معلومات چې موږ لرو نو په حدود د 450 تر 55 به پورته ځي او د پایلې به اعلانیږي. بایدتان یعنی چی؟ هغه بررسي چې موږ کړې ده او هغه معلومات چې موږ لرو، زموږ رایې کوم ځای کې چې موږ شکایتونه کړي وو چې د ټاکنو کمیسیون هغه پاکې رایې، هغه بایومټریک شوې رایې حساب کړې نه وي، هغه حساب کړي دي. که خیر ونو زموږ فیصدی به لوړه ځي او دا به اعلانیږي. اما این باید شما تا باید کمیسیون شکایات از همدیگر شاید فرق داشته باشه، شما اعمال فشار نمیکنین با این باید گفتنتان؟ نه، هغه څه چې موږ وینو کله چې د شکایتو کمیسیون خپل کار پر مخ وړي، موږ نظارت کوو، دا ټول ټیمونه د دې ناظر دي. هغه څه ویني چې هلته دوی دا شکایتونه څیړي، د هغې په اساس باندې څه راوځي، بنان هغه رایې چې زموږ راژوندی کیږي او یا هم په بله اصطلاح ووایو هغه رایې چې بایومټریک شوي دي، هغه رایې چې ګوته لري، تذکرې کاپي لري، عکس لري، یعنې په ټول هغه قانوني پروسیجرونه یې طی کړي دي. د ټاکنو کمیسیون هغه رایې حساب کړي نه دي په بېلابېلو ملحوظاتو باندې. موږ شکایتونه کړي، دغه شکایتونو په اساس باندې دغه رای راژوندی شوي او سرور ته یې لیږدولي. نهادهای ناظر همین بایدها را به نحوی فشار بالای کمیسیون میخوانه، کمیسیون شکایات انتخاباتی مشخص. شما هم میگین باید، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی هم میگه باید، سایر تیم ها میگن باید. این بایدها خب اگر شما اعتماد دارین اجازه بدین که کمیسیون تصمیم بگیره، اگر اعتماد ندارین مورد دیگه، موردی را که نهادهای ناظر تاکید میکنن. ګورئ د ټاکنو قوانین شته دي، لوایح موجودې دي، د هغې په رڼا کې دوی همدا کمیسیونونه خپل کار کوي. د هغې اما باید در کار نخواهد بود. نه، ګورئ دلته څو مسایل دي. یو د باید مسله ده چې دا لغوي او ژبنیزه برخه ده. یو هغه مسئله ده چې ځین تیمونه راجگی په دوی باندې سیاسی فشار راوړي. نه، از تیم شما خب به اینا هم خواهیم پرداخت، اما وقتی که شما میگین باید این کار را انجام بده به شکل فشار آوردن نیست که، یعنی اگر شما میخواین این کار را انجام بدین، اگر نمیخواین این کار را انجام بدین، اینطور معنا نمیده؟ نه، هیچ کله نه. کله چې این برداشت شماست یا هم واقعا همی واژه باید میتونه تفسیر داشته باشه؟ کله چې قانون وایي بایومټریک شوې رایې چې پاکې دي هغه حساب کوي، که چیرې کوم کمیسیون حساب نه کي د قانون په رڼا کې باید حساب شي. بر اساس کله چې قانون د امر کوي باید حساب شي، کله چې قانون امر نه کوي باید حساب نشي، هغه توري دي. بنان دلته باید په دې معنا دی او باید په دې معنا نه دی چې په دوی باندې فشار راځي چې تاسو باید دغه کار وکړئ. مشخص گفته در ماده 19 بند 2 که آنچه که خارج از زمان هست رأی نیست. ګورئ دا د زمانی به اساس این بایدتان چه کار باید شود؟ ګورئ دا د زمانی توپیر مسله اول باید موږ تاسو تعریف کړو او د دې تعریف باید وپیژنو. تاسو رسنۍ باید ګورئ یو وخت راکړئ، په همدې غږیږم زه. تاسو رسنۍ باید د زمانی توپیر مسله ډیره ښه توجیه کړای شي، هغه ده او باید پرې پوه شئ. زمانی توپیر په دې معنا چې رایه اچول شوې ده پروسه کال او حسابیږي سږ کال، دغسې شوي دي. کله چې کارکوونکي ځي هغه توپیر د تاریخ او د نیټې نشي کولی، بنان په دې کې میاشت فرق هم راغلی دی او کال فرق هم راغلی دی. آیا دې ته موږ زماني توپیر ویلی شو؟ اگر روز باشه چی؟ همدا وایم زه، همدا وایم. اگر روز باشه چی؟ ګورئ دا تخنیکي ستونزه ده،
دا تخنیکی ستونزه ده. کله چې یو څوک دلته مثال یو څوک راځي په کمپیوټر نه پوهیږي، هغه یې خلاصوي، د هغې ډیټ تاریخ نیټه هغه غلطه اچوي پکې، همدغه شوي دي، څوک نه دي پوه شوي پې. د دې توجیه کمیسیونونو کړې ده، یعنی دې ته زماني توپیر دغه دا موږ تاسو په دې نشو توجیه کولی چې دا زماني توپیر په دې معنی چې کال مخکې رای اچول شوې ده، اوس حساب شوې ده، نو دا خو نه کیږي. بسیار تشکر. جناب خالد خوش آمدین. شما حالا باید شما چه معنا را میته؟ شما میگین اگر کمیسیون خوشم هست این کار را انجام بده و اگر خوشم نیست این کار را انجام نده. این بحث 300,000 رای را بار از دسته انتخاباتی شما داشتیم که گفتن باید باطل شود. با هر سلام مجدد خدمت شما و میمان برنامه‌تان و بیننده های تلویزیون آریانا نیوز. بحثی که خیلی حساسی و سرنوشت ساز بود، باید تمام تیم های انتخاباتی تمکین میکردند به اراده جمعی مردم افغانستان که در بدترین شرایط به پای صندوق‌های رای رفتند و یک پروسه مردم سالاری را اینا نهادینه ساختند و تهدیدات پذیرفتند، تهدیدات امنیتی را رای استعمال کردند. اما متاسفانه یکی از این تیم‌های انتخاباتی یک تقلب گسترده‌ای را در روند انتخابات انجام داد که از کجا میدونیم؟ از کجا میدانیم؟ حال خدمت شما عرض میکنم که واقعیت قابل پیش بینی نبود که چنین یک فاجعه در روند انتخابات صورت میگیره. شما ببینید امی که انتخابات به این درازا میکشانه، یکی از مسائلش بحث تقلب سازمان یافته هست. از کجا؟ دوست ما آقای جمال ناصر به عنوان عضو تیم دولت ساز مطرح کردند که دو مورد که قانون امر کرده. قانون شما اشاره کردین که بند 2 ماده 19 امر کرده بر رأی که بایومتریک است، اساس همین طرز العمل زیر مجموعه قانون است. بر اساس آرایی که شامل سرور مرکزی است. یک بحث تکنیکی را مطرح کردن. بحث تکنیکی را که اینا مطرح میکنن که در بخش انتخابات شاید یک کارمند یا دو کارمند مرتکب یک اشتباه شده در دستگاه. این بحث از لحاظ قانونی هیچ جایگاه نداره و از لحاظ منطقی هم که ما حقلا این را فکر بکنیم، هیچ همی حقل قط نمیته که را بپذیره، به خاطر از این که بحث تکنیکی کمیسیون انتخابات مکلفیت داشت ردشه یا تاییدشه، اجازه باشه، مسئولیت اساسیش بود که مواد اساس انتخابات چک کنه، بسته‌بندی کنه و در آخرین روزی که به ولایات انتقال پیدا میکرد همین مواد اساس، کمیسیون انتخاباتی را چک کرده و بسته‌بندی کرده فرستاده. یک بخش دومی افراد در زمینه، بله، افراد اشخاصی که به حیث دیفسی یا کارمند چی بالمقطع قراردادی یا چی دائمی کار میکرد، اونا تماما آموزش دیده. بحث تکنیکی که رخ داده در دستگاه ها که میگن مشکل تکنیکی یک کارمند دو کارمند است، یک سال 6 ماه به فرض بگیریم، اجازه باشه رای رد شود، اجازه باشه، به فرض بگیریم اگر بحث یک کارمند، دو کارمند، 3 کارمند، نهایت 50 تا، نهایت 100 تا، این بگیریم 500 کارمند می بود، الا ماشاءالله اشکالی نداشت. اما متاسفانه بیشتر از 7000 محل به این مشکل مواجه از مشکل تکنیکی. اینا چگونه؟ این 7000 محل چند رای میشه؟ خب بگیریمش در هر محلی که شما 200 رای حساب بکنید، ضرب بزنید که چقدر رای میشه و تا هنوز 102,012 رای، یعنی این چونین است. 102,000 بحثش روشن است، 137,000 بحثش روشن است، 2463 محل بحث اینا روشن است. ما میخوایم این بحث هم شما روشن بسازین که اینا را از کجا میدونین که تقلب کردن؟ ببینید کمیسیون انتخابات مگر اعلام کرد؟ امی 102,012 رای، اینی بحث رایی است که خارج زمان است. بخش دومی یک لگه سوال من دیگه چیز است. اجازه باشه جناب خالد، من سوالم چیز دیگه است. از کجا میدونین که شما اینا تقلب کردن؟ ببینین تقلب اسنادش، ویدیوهایش در فضای مجازی کمیسیون اعلام کرده، رسانه ها نشر شد. کمیسیون در آغاز میخواست که
ارقام رای بالای 2 میلیون اعلان بکنه، بعد این همینطور کاهش پیدا کرده آمد تا حدودا در این که روزهای گفته باشن تیم دولت ساز تقلب کرده، همین سندش در کجاست؟ این همی سندش موجود است در کمیسیون سهم شکایات. شما سخنگویا یا یکی از برین کمیسیون اعلام کرده این که کمیسیون اعلام کرده این شکایت جناب خالد یکی بحث شکایت است، یکی که سندی که واقعا وجود داشته باشه که کمیسیون گفته باشه که واقعا تیم دولت ساز تقلب کرده. کجاست این سند؟ یک سندش که بسیار مستند است، ولایت بغلان در حضور ناظرین ما و تیم دولت ساز و سایر ناظرینی که روند انتخابات را نظارت میکردند چیز بود. وقتی که یک مدت زمان همو ساحه قرنطین بود که اجازه بازشماری نداشتن، 1,87,340 رای استعمال شده بود. در حضور ناظرین ما 1,57,000 رای باطل اعلان شد. این تقلب را کی کرده بود؟ این به نفع کی استعمال شده بود؟ این کاملا واضح و آشکار است که این بیشتر از 90% به نفع تیم دولت سازی این را میگذاریم برای کمیسیون. اما کارکرد کمیسیون چی؟ کمیسیون تا اینجای کار چگونه پیش رفت؟ کمیسیون سهم شکایات کمیسیون انتخابات واقعا در تبانی با تیم دولت ساز قرار گرفت و آنچه که خواست مردم افغانستان بود، تیمای انتخاباتی بود، عمل نکرد. از کمیسیون قانون اساسی را نقض کردن، قانون انتخابات را نقض کردن. بحث ما فعلا سر کمیسیون شکایات است. کمیسیون شکایاتی را میپذیره که در اون مورد اسناد موجود باشه. بررسیات چه تأثیری خواهد گذاشت روی نتیجه؟ این پیش از وقت است که ما بگوییم که کمیسیون چنین تصمیم میگیره، ولی خواست ما از کمیسیون میگن به اساس ارزیابی‌های ما آرای ما بالا میره میزانش. حتی دیشب ما داشتیم یکی از بزرگواران از دسته انتخاباتیشون گفتن تا 55% میرسه. اینا همیشه اعمال فشار داشتن، شاید در آینده هم داشته باشند، بحث خودشان است. ولی ما یک نقطه را میخوایم که برای به نمایندگی از تیم ثبات همگرایی به مردم افغانستان اطمینان بدم که به هیچ وجه یک رای غیر بایومتریک هم وارد سیستم شدن نمیتونه و تیم دولت ساز یعنی چی؟ یعنی امکانش نیست. قانون این رای پاک از ناپاک جدا میکنه. شما نمیپذیرین؟ یعنی ما نمیپذیریم. یک بخش دومی که گفتن ما در 55% یا بالاتر از اون دوباره به قدرت تکیه میزنیم، این خواب است، خیال است، جنون است و هیچ امکان نداره. اما گفتین قضاوت پیش از وقت نمیکنیم، اما به شکلی حالا قضاوت کردیم، به شکلی اما اجازه بدین اصولی صحبت داشته باشیم. قضاوت به دلایل از این نکردیم که بحث ما مطابق با قانون است. ما چون همیشه دایه‌دار قانون بودیم، چون تناقض را پیدا کردیم، حداقل خواستم متوجه بشیم. می‌خوایم که قانون تطبیق شود، انتخابات در افغانستان جا پیدا کنه. اجازه بدین که جناب اصولی هم داشته باشیم، با همین اعمال فشاری که دارین، با همین تقلباتی را که انجام دادین، می‌خواین که 55% آرا از آن شما شد پس از بررسی هم و سایر گپا را اشاره کرده. خام فشار چشته موږ وایو؟ فشار دې ته وایو چې 14 ولایتونه موږ یرغمل ونیسو، وسلې خپلو سلاکارانو ته ورکړو، خپلو مامورینو ته وسلې ورکړو، کتک ورکړو. آقای معنوی رد کردن یک شب ما داشتیمشان این موارد را که شما میگین. ګورئ وسلې ورکړو، رسنۍ وښودل، ستاسو رسنۍ مو ښودل، د هغې جملې څخه اووه د ولایتونو کمیسیونونه دفترونه یې ورته وتړل. تاسو ولیدل په لسهاوو ورځو فشار و په دې ټاکنو په کمیسیون باندې، هغه څه معنا لري؟ دا خلک زموږ وو. یو د ټاکنو په کمیسیون کې کمیشنر راجګي په مستقیم ډول د یو ټیم څخه دفاع کوي، راجګي جنګ هم کوي، جګړه هم کوي. تاسو لیده یو کی مولانا عبدالله راجګ شه یو ټیم څخه په مستقیم ډول دفاع کول، هغه کس زموږ وو. فشار دې ته وایي که دوی یو کس راوښیي چې د ټاکنو په کمیسیون کې زموږ طرفه ګمارل شوی دی، دوی رایه ورته نه ده ورکړې د دوی ټیم رئیس. خام دا ولس ویني چې حالات څنګه دي، بله به ورسره ومونو. با مولانا عبدالله مگر شما رای نداده بودین؟ ګورئ رایه ټولو ورکړې وه، هغه 13 نمایندانو ورکړې وه. 2019 فرض که تقلب شوی دی ټول د دوی په وینا. 2014 څنګه و؟
2009 څنګه و؟ دا ټول تقلب. حالا ما درباره 2019 گپ میزنیم. گذشته صلوات، حالا درباره ازمایل شوی ما ازمایه. ګورئ ازمایل شوی ما ازمایه. هر وار تقلب. دا په دې معنا چې یعنې زه راجیګ شم چې ښاغلی خالد پرون وتلی و د سړک په سر ولاړ و موټر یې درول او شکولی. دا یو ادعا ده. زه د دې دپاره سند نه لرم. که زه ووایم چې ښه ثبات او همګرایۍ محترم ټیمه ته پاکي، آیا ته ویلی شي چې ته پاکي؟ ته هڅه کړې ده د درغلۍ. هغه اسناد چې ته یادوی همغسې اسناد موږ هم ورکړل. خب این میتونه یک بخش از صحبت‌های شما باشه بین هم، اما نهادهای ناظر میگن که سنجش کامل کمیسیون شکایت هنوز نداره بالای آنچه که انجام داده. چقدر موافق هستین با این مورد؟ ګورئ د ټاکنو کمیسیون خپلې پایلې اعلان کړې، دوی خپل کار خلاص کړ. هغه کار چې د ابتدایي پایلو پورې تړاو درلود. اوس خبره د شکایتو کمیسیون سره ده. شکایتو کمیسیون هم خپلې پایلې اعلانوي او دغه خپل نتایج څو ورځو کې د ټاکنو کمیسیون ته لیږي چې هغوی د قانون په اساس باندې تطبیق کړي. آیا سنجش دقیق داره؟ زما په نظر ځکه یې لري چې هلته قوانین موجود دي، هلته کمیشنران موجود دي. اما کمیسیون انتخابات مطمئنا شما مطالعه کردین همو موردی را یا مکتوبی را که روان کردن به کمیسیون شکایت انتخاباتی که 1098 محل مشکل داشت، تکراری بود به قول کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. ځینې نواقص دغسې و. د شکایتو کمیسیون په اول کې وویل 2 زره محلونه یې وویل چې دا باید بیا وشمېرل شي. هغوی چې سر ورکړ هغه محلونه هم پکې وو چې د ټاکنو کمیسیون یو وارې شمېرلي وو، یعنې د دویم وار دپاره ټاکنو کمیسیون شمېرلي وو، دوی هغه ترې منفي کړل. داسې تخنیکي ستونزې به لري. این محلات باید باز شماری شوند یا خیر؟ هغه محلونه چې یو وارې شمېرل شوي دي، د ټاکنو کمیسیون فیصلې پې کړي دي، تطبیق شوي دي، اړتیا یې څه ده بیا شمېرنې ته؟ اما کمیسیون شکایت انتخاباتی یکی از صلاحیت‌هایش همین نیست؟ کله چې په قانون کې واضح وي د ټاکنو کمیسیون ته او د شکایتو کمیسیون ته چې کوم محلونه د ټاکنو کمیسیون ګورئ کوم محلونه د ټاکنو کمیسیون د بیا ځل دپاره شمېرلي، اړتیا څه ده چې بیا وشمېرل شي؟ فکر می‌کنید چی مشکل را خلق خواهد کرد؟ چون این از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات هست، اما چی مشکل را خلق خواهد کرد؟ خیلی کوتاه داشته باشم از شما. ستونزه دا ده ثبات او همګرایۍ محترم ټیم غواړي چې یوازې وخت ضایع کړي، غواړي چې تشنج او د خلکو په سترګو کې بیا خاورې واچوي. این کار ثبات و همگرایی است یا کار شکایت انتخاباتی؟ کمیسیون شکایت دوی وخت ضایع کوي. دوی خپل شکایتونه څومره شکایتونه یې ولېږل، دوی ثبت کړل، هماس کاغذونه و ټول رد شول. ورته تاسو ولیدل اکثریت یې رد شول او رسنۍ هم ولیدل، خلک هم ولیدل. شکایت یا 1 میلیون شکایت جناب اصولی، کمیسیون موظف است که امیر بررسی کنه. درست؟ پس اگر همین محلاتی که بازشماری شده بودن برن دوباره بازشماری شوه، مشکل ایجاد خواهد کرد. این به معنای ازی است که وضو کردی و باز میری وضو میکنی. وضوی خوبتر دوباره کدام مشکل دوباره ضرور نیست. یک دفعه وضوست نمازت بخوان. این که 3 باره و 4 باره میری وضو میکنی به معنای ازی است. یا نه؟ ضرور نیست. وقتی که ضرور نیست. شکایت شده. اړتیا څه ده؟ حالا شکایت شده. شکایت غیر قانونی ده. کله چې غیر قانونی وي ما درته وایم پس کمیسیون باید ردش کنه. څوک چې اوداس لري لمونځ دی وکړي دویم وار اصولی صاحب پس باید کمیسیون ردش کنه. سل په سلو کې چرا باید چنین شکایتایی کنین؟ یک بار وضو گرفتین، بار دوم میخواین وضو کنین، این یعنی چی؟ خب